د پی ټی ایم د درې شهیدانو په تابوتونو باندې ملي بیرغ خوریدل او د مفتي منیر شاکر لخوا جرګوالو ته قسم ورکول. قدرمن دوستانو، له تاسو څخه همدا یوه هیله او خواست دی، که غواړئ د پی ټی ایم د روانې جرګې کره او مکمل معلومات وڅارئ نو زموږ د پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. موږ به د جرګې تر اخري ورځې او اخري ګړۍ پورې د جرګې له میدان څخه له تاسو سره تازه معلومات او تازه پریکړې شریکوو. قدرمن دوستانو، د روانې جرګې تازه معلومات دا دي چې کله د پی ټی ایم درې ملګري شهیدان شول نو د هغوی په تابوتونو باندې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ وغوړاوه او حتی په دوی کې یو داسې شهید هم و چې هغه په ملي بیرغ دومره مین و چې د جامو لاندې د ملي بیرغ څخه جوړې شوي جامې هم په تن وې. نو د دوی د دغو کارونو څخه دا معلومیږي چې د پی ټی ایم ځوانان دومره په افغانیت او پښتونولي کلک ولاړ دي چې حد یې نشته. بلخوا مفتي منیر شاکر د جرګې په میدان کې د پښتنو په استازو باندې قسم کړی دی چې په جرګه کې به خیانت او غداري نه کوي. د جرګې له ټولو ګډونوالو څخه یې وغوښتل چې لاسونه پورته کړي او که چا هم پورته نه کړ نو هغه له موږ څخه نه دی. او وروسته یې په ټولو جرګوالو باندې قسم تکرار کړ، یعنی د چې څه ویل هغوی به تکرارول. د الله جل جلاله په پاک او سپېڅلي کلام مو د قسم وي او ښځه دې په دریو شرطونو باندې طلاق وي چې موږ به په دې جرګه کې خیانت نه کوو، موږ به د پارټیانو او حکومت طرف نه جوړیږو، موږ به یوازې د پښتون قوم نمایندګي کوو او د هغوی د حقونو لپاره به جنګیږو. منیر شاکر ټولو پراغلیو پښتنو ته وویل چې د جرګې د کامیابولو لپاره باید هر یو کس خپله خواري او خپله فریضه ادا کړي.